بسم الله الرحمن الرحیم د انسان په وګ باندې ویخته راخته دا د کمی خطرې علامت ده. په دې حواله سره بنن خبره کو زګه چې په دې حواله سره په دې سوشل میډیا باندې موږ ګورو چې ډیر خلک په دې حواله سره سوالات هم کوي او ډیر خبرې په دې حواله سره مشهور دي چې دا د کمی خطرې علامت ده. آیا د کم انسان په وګ باندې ویخته راوخیږي دا د دې علامت ده چې دا انسان مړ کېدو والا دی، یعنی دا د مرګ علامت دی، د مرګ د ظاهرېدو علامت دی، یا دغه شانتي دا د زړه د بیماری یعنی د هارت اٹیک علامت دی چې د کم انسان په غوږ باندې اختراع کیږي نو دا د کمی خطرې علامت دی. په دې حواله سره په دې سوشل میډیا باندې هم ډېر ویډیوګانې موجود دي او دغه شانتي زمانه هم ډېر کسانو سوالات کړلي چې د کم انسان په غوږ باندې اختراع کیږي نو آیا واقعي دا دغه مرګ طرف ته اشاره کوي چې د اوس عمرې یا د زړه بیماری طرف ته اشاره کوي چې د زړه اٹیک کېدو والا دی. نو په دې حواله سره د وچې رهنمایي پکار را آیا په احادیث کې په قران او سنت کې په دې حواله سره رهنمایي شته یا نشته. د قران او حدیث رهنمایي په حواله سره هم خبره کو دا غي نه علاوه چې کوم میډیکلی حواله سره دی یعنی ډاکټري حواله سره د دې صحیح حیثیت ته په وګ باندې چې کوم انسان اختراع کوي آیا واقعي دا سیده چې دا د مرګ علامت دی، یعنی دا انسان بمري د مرګ د ظاهرېدو علامت دی یا دغه شاده د هارت اٹیک علامت دی. نو یادو ساته الله رب العزت مرګ چې کوم نه مرګ دا د انسان نه پټي خېده. الله رب العزت ګوره څومره غټ فضل او کرم دی چې انسان ته پته و چې اوس مرما دا علامه ظاهر شو زب اوس مرما او دومره روزه ما ته پاتې دي نو یقیني طور پر د دنیا د نظام به درم برم شو. لیکن الله رب العزت د انسان دا مرګ پټي خېده چې به کم کلمري په کم ځای کې بمري په کم خاور بمري او په سم مرګ بمري. دا صرف الله رب عزت په علم دی دا خبره ده چې تر څو پورې دا کم خلک دا خبره کوي چې په وګ باندې اختراع کیږي نو د دې چې کوم شرعي حیثیت په دې حواله سره قرآن او سنت کې صداسي حیثیت نشته نه په قرآن او سنت کې دې په حواله سره صداسي خبره موجود دي چې کوم انسان په وګ باندې اختراع کیږي دا دغه د مرګ علامت ده. ها البته بعض مرتبه دا سوي چې انسان دا سوي بزرګ دا سوي چې هغه د مرګ نمخ کې هغه ته اندازه ولګي لګ علامات هغه مخ ته ظاهر شي چې هغه پوه شي چې یار دې زوس دنیا نه تلو علما نو بیا اکثر کسان نوٹ کې چې یار د مرګ نمخ کې دا کار کو داسې خبرې وکړي نو دې پوه شي خپل ځان باندې. نو بعض مرتبه انسان داسې د علامات ظاهر شي لیکن ضروری نه ده چې وسنګ چې اوس مثال د وګ په حواله سره نو د دې شرعي حواله سره څه قسم حیثیت نشي. دغه شانتي ډاکټري حواله سره یعنی طبي حواله سره هم د دې حیثیت نشي. زموږ تر زوی ډاکټر دی دغه معلومات کې چې واقعي د دې څه وجوهات دي چې کوم کسان په د کوم کسانو په وګ باندې دا اختراع کیږي دا چې دا د دې تعلق د هارمون سره دی، یعنی د انسان په جسم کې چې هارمون چې کوم تبدیلی راځي د هارمون په وجوانه نو دا د هغې سره بعض مرتبه داسې وشي چې په وګ باندې اختراع کیږي یا بعض زنانه داسې چې داغو بریت راوخیږي ګیره بګیره راوخیږي سمجھ کې خبر راځي. اکثر زنانه ته چې کله حمل ټهراو شي یعنی بچي په ګډه شي نو د هغې سره هارمون تبدیلیاں راځي ډېر زیات د هغې سره اکثر زنانو چې کوم دی اختراع کیږي په چهره باندې هم دغه شانتي بعض مرتبه داسې چې دا د خاندان هم مسله وي. بعض خاندانی داسې چې خاندانی حواله سره دا نیا نیکو چې کوم نیکونه تیر شوی بلار تیر شوی دا چې کوم نسلی حواله سره هم خاندانی حواله سره هم داغو چې په وګ باندې اختراع کیږي نو دا د خاندان سره هم تعلق لري. او بعض مرتبه داسې وي چې انسان په جسم کې څه بیماری وي داغه په ځبانه هارمون باندې چې کوم د فرق پریوزي یا داسې دوا استعمال کړي داغه سره هارمون چې کوم د هغه ګډوډ شي یا پاغه کې فرق راشي نو د هغه سره بیا د علامه ظاهر کیږي. باقي دا ویل چې بای دا په کوم وګ باندې اختراع کیږي د سره چې کوم انسان مري دا د مرګ علامت ته ورته دي نه طبي حواله سره نه چې کوم د شرعي حواله سره د صحیح حیثیت شه. بهرحال چې کوم خلک داسې خبرې کې دا صرف وهمیات دي په وهم باندې حالکه منګه پکار ده چې منګه په وهم باندې دغه نه کو یقین نه ساتو ځکه چې د وهم صحیح حیثیت نشي انسان وهمي شي نو هغه بیا انسان نفسیاتی شي هغه بیا پاره وړه خبره باندې چې هغه بیا وهم کوي نو دا وهم ځانې بیماری ده. بهرحال چې کوم خلک دا خبرې کې چې دا د مرګ ظاهرېدو علامت دی یا داسې د زړه د اٹیک علامت دی نو دا بالکل انسان صرف وهم کې مبتلا کی شرعي حواله سره طبي حواله سره د دې صحیح حیثیت نشته. بهرحال د الله رب عزت دعا ده چې الله رب عزت منګه تاسو ته د دین صحیح سمجھ او پاغي باندې د عمل کولو توفیق راکړي اجازه راکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.